دی او که په پیسو یې مړې ونه بخه غم مه کوه بریتو له تو ورکه پیزوان خو چرته تللی نه دی په ځنګلونو کې په ځان کلمې مه چوپ کوه که سپو نه خوړې انسان خو چرته تللی نه دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، واجدري یما. ملګرو ریاکشن به کوم په زیت الرحمن عاجز باندې. واقعي ده چې عاجز دی. ډېر د کمال شعرونه په یو مشاعره کې ویلي دي او څومره چې هم تعریف وکړي د پښتنو د شاعرانو هغه به کم وي، ځکه چې شاعران د قوم سترګې دي. داسې لیکل کوي چې هغه انسان ورته حیران پاتې شي. دغه شان په دې مشاعره کې چې کوم کلامونه دي عاجز ویلي دي، واقعي ده چې تاسو به حیران پاتې شئ. ماشاءالله ویډیو وګورئ، هغې نه پس به یو څو خبرې کوو. زما د چوټۍ مسله وه سیاب چې ما یو پروګرام ته راځې نو پروګرام نه خو راتګ ځای لرې دی، خو موږ چې د کور مخې ته چې ته پروګرام وي نو د مازدیګر نه مور له پخپو باندې زور کوو نو مور مې وایي بیا چې ته مشاعره ده نو موږ ته اجازت هم نه میلاویږي. خو څه د سیاب مینه وه څه زمونږ وه د صدر صاحب په اجازت باندې چاته یې مونې ما ته وایي اجازت په غواړي منیر لالا څه پوښتې کم یو مې دلبر دی نو دا دی که نه څه پوښتې کم یو مې دلبر دی نو دا دی که نه دا چې کتو کې اثر دی نو دا دی که نه تا زمونږ کور زمونږ په کلي کې ونه پېژنده دا چې زوړ د لرګي ور دی نو دا دی که نه تا زمونږ کور زمونږ په کلي کې ونه پېژنده دا چې زوړ د لرګي ور دی نو دا دی که نه زما قاتل بې وینو لاس او تکې سپینې جامې دا چې په هر څه برابر دی نو دا دی که نه زما قاتل بې وینو لاس او تکې سپینې جامې دا چې په هر څه برابر دی نو دا دی که نه راغلی خو داسې وخت راغلی چې لیدې دې نه شم نیازک خانه راغلی خو داسې وخت راغلی چې لیدې دې نه شم ما چې به وي ژوند مختصر دی نو دا دی که نه راغلی خو داسې وخت راغلی چې لیدې دې نه شم ما چې به وي ژوند مختصر دی نو دا دی که نه ته خپل ساده جز د هر کوڅو کې نه پېژنې دا په اوږه چې یې صادر دی نو دا دی که نه ته خپل ساده جز د هر کوڅو کې نه پېژنې دا په اوږه چې یې صادر دی نو دا دی که نه او ډس که په ده که په هغه او که په تا کېږي جنګ که د هر چا وي تاوان پکې زما کېږي نه په سلګو کېږي اشنا نه په ژړا کېږي ژوند چې بې یاره شي نو صرف په سودا کېږي ما سره دا خبره څوک څوک منې لاس اوچت کې ما سره دا خبره څوک څوک منې لاس اوچت کې زمونږ په هر تاوان کې ګټه د باچا کېږي ما سره دا خبره څوک څوک منې لاس اوچت کې زمونږ په هر تاوان کې ګټه د باچا کېږي د زړه زخمونه مې د شونډو ټکورونه غواړي نه په دارو کېږي اشنا نه په دوا کېږي تسلي مه راکوه لرې دروغجنه یاره په مونږ چې څه کېږي نو دا ستا په رضا کېږي یو ته خو نه یې چې په خوله به در له لاس کېدم په ما جس پورې د هر سړي خندا کېږي او د ګودر سروې چینار را سره غم دی د خپل لوټ شوي ښار را سره غم دی روغ به نشي د بیمار را سره غم دی وس مې نشته د انار را سره غم دی پینټ پتلون مې د حجرې مخې ته ګرځي د پټکي او د دستار را سره غم دی پینټ پتلون مې د حجرې مخې ته ګرځي د پټکي او د دستار را سره غم دی د پښتون د وینې ذکر پکې نشته خرڅ به نشي د اخبار را سره غم دی د پښتون د وینې ذکر پکې نشته خرڅ به نشي د اخبار را سره غم دی ماشومان مې پکې وچې شونډې ګرځي د خپل کلي د بازار را سره غم دی او په دلکوچي ته یې شعر ډالی وي چې پېښور او کابل دواړه په لړزان دي د دلبر او د دلدار را سره غم دی پېښور او کابل دواړه په لړزان دي د دلبر او د دلدار را سره غم دی ماشومان مې پکې وچې شونډې ګرځي د خپل کلي د بازار را سره غم دی د اختر مخه د کار روزګار مې نشته د وړې لور د پیزار را سره غم دی
د اختر مخه د کار روزګار مې نشته د وړې لور د پیزار را سره غم دی او د درې شیونه نور چې که خپل مې نه کړې نو ارمان خو چېرته تللی نه دی که ګټه ونه شوه تاوان خو چېرته تللی نه دی که خپل مې نه کړې نو ارمان خو چېرته تللی نه دی که ګټه ونه شوه تاوان خو چېرته تللی نه دی په ځنګلونو کې په ځان کلمې مه چوپ کوه که سپو ونه خوړې انسان خو چېرته تللی نه دی په ځنګلونو کې په ځان کلمې مه چوپ کوه که سپو ونه خوړې انسان خو چېرته تللی نه دی او که په پیسو یې مړې ونه بخه غم مه کوه بریتو له تو ورکه پیزوان خو چېرته تللی نه دی که په پیسو یې مړې ونه بخه غم مه کوه بریتو له تو ورکه پیزوان خو چېرته تللی نه دی که په ټول کلي کې وس په چا ونه رسي نو د دې عجیز سړي ګریوان خو چېرته تللی نه دی ډېره ډېر زبردست زید الرحمن عجیز کمال وکړو ماشاءالله دغه ویډیو تاسو وکته ډېر خوند به م ترې اخیستي والله ما ته خو ډېره مزه راکړه او دا زما د خوښې شاعر دی شاعران ټول زمونږ خوښ دي د قوم سترګې دي موږ به ورسره مینه کوو هغوی چې څه کلام هم لیکي څه وایي زمونږ د خوشحالولو دپاره د قام دپاره وایي نو دا به د نن ورځ ویډیو انشاءالله تر بلې ویډیو پورې زه واجدري تاسو نه اجازت غواړم د لوی الله په امان خوشحاله اوسئ.